سلامونه ملګرو، نن بیا هم راغلی ما د یوې نوې ویډیو سره چې څنګه کولی شو د اختر مبارکۍ لپاره ښایسته او ډیزاین داره ټیک ټاک جوړ کړو. لکه څنګه چې تاسو دغه کتلی شئ د لوی اختر مو مبارک سه، بخزورور مو مبارک سه، ښکلی سفر مو مبارک سه، خپل دلبر د امن رنگین باندې سحر دی مبارک شه، اختر دی مبارک شه، اختر دی مبارک شه، یارانو سره یو ځای مازدیګر دی مبارک شه، اختر دی مبارک شه، اختر دی ملګرو دغه رقم ته څنګه کولی شو دغه رقم ته ټیک ټاک جوړ کړو. په دغه ویډیو کې درته ټوله طریقه ښیم. د ویډیو شیر کول نه مخکې دغه ویډیو در سره لایک کړئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن تڼۍ در سره کېږئ تر څو د هرې نوې ویډیو نوټیفیکیشن تر تاسو پورې در ورسیږي. ملګرو ما به تاسو دوه ټمپلیټ یې درکړي چې هغه زموږ د ټلیګرام چینل واتساپ چینل کې ترلاسه کولی شئ. زموږ د ټلیګرام چینل واتساپ چینل لیک د دې ویډیو په ډسکرپشن کې دی، کولی شئ د هغې ځای نه جوین کړئ. راځئ د ویډیو په طرف. ښه ملګرو د هر څه نه مخکې به راشئ تاسو خپل به انشاټ اپلیکیشن را خلاص کړئ. اول به تاسو ټمپلیټ یې انسټال کړئ، بیا به راشئ په دغه ویډیو باندې به کلیک کړئ. چې کله په ویډیو باندې کلیک کړئ دلته به راشئ په نیو باندې کلیک کړئ، بیا به دلته راشئ ملګرو. اول به تاسو خپل هغه تصویر انتخاب کړئ کوم چې غواړئ په هغې باندې ویډیو جوړه کړئ. زه راځم دلته تصویرونو برخې ته راځم، خپل یو تصویر ورته انتخابوم په دغه برخه کې ملګرو. مثلا زه راځم دغه تصویر ورته انتخابوم ملګرو، په دغه باندې زه ویډیو جوړوم. دلته به ټیک مار علامه کلیک کړئ، بیا به راشئ دغه به کراپ کړئ، د تصویر به چې دی ټیک ټاک ډیزاین ته واړوئ. چې کله مو واړوئ بیا به راشئ دې خوا کینویس ته، دا به هم ټیک ټاک ډیزاین ته واړوئ. چې کله مو واړوئ ملګرو اوس به دا راشئ 2 ثانیو ته پورته کړئ، ځکه چې دغه ټیک ټاک کې چې دی 2 ثانیې دی ملګرو. چې کله مو هغه کړه ملګرو بیا به راشئ په دا آی فی کوم یو چې درته ښکاري ملګرو په دغه باندې کلیک کړئ. چې کله په دغه باندې کلیک کړئ دلته به راشئ هغه کوم 2 ټمپلیټ چې ما درکړي هغه به تاسو تیاری ډاونلوډ کړي، هغه به تاسو ورته انتخاب کړئ او د دغه ځینه چې کله انتخاب کړئ ملګرو را به شئ هماغه فولډر ته او تاسو به اول که سندره والا غواړئ کار یې غواړئ تاسو به هغه انتخاب کړئ. دلته به راشئ هماغه ټمپلیټ به انتخاب کړئ، بیا به په دغه بټن باندې د سکرول کړئ او دا به لږ غټ کړئ ملګرو. چې غټ مو کړئ ملګرو دغسې پای ته ورسېد دلته به راشئ کټ آوټ ملګرو، په دغه آپشن چې کوم تاسو ته ښکاري په دې باندې به کلیک کړئ. بیا به دلته راشئ پر کروما باندې کلیک کړئ او دلته به دغه پاس کوم آپشن چې دی دا به لږ وخوځوئ، په دا شین رنګ به یې ودروئ او دا به کټ شي او را به شي ډایرکټ به دلته دا ټیکمار علامه ووهئ ملګرو. نور د هغې سره کار مه لرئ خو ټیکمار علامه به ووهئ ملګرو. چې کله مو ټیکمار علامه ووهله اوس دا تاسو دغلته وګورئ ملګرو. راځم ملګرو زه دغه تاسو ته پلی کوم. د امن رنگین باندې سحر دی مبارک شه. ملګرو لکه څنګه چې تاسو دغه وکړه ملګرو دغه رقم ته ټول ټیک ټاک تاسو کولی شئ. بل ټمپلیټ هم په همدغه طریقه جوړ کړئ. دلته به ټیکمار علامه ووهئ، بیا به راشئ ټیکسټ دلته به خپل نوم هم ورته پرېږدئ ملګرو خپل عکس سره. را به شئ دلته به خپل نوم ورته ولیکئ ملګرو. چې کله مو نوم ورته ولیکه زه مثلا عمرجان ورته لیکم، دغه برخه کې تاسو کولی شئ رنګ ورته بدل کړئ، په دغه برخه کې تاسو کولی شئ ډیزاین ورته بدل کړئ. مثلا 4 ډیزاین تاسو غواړئ هغه ورته لګولی شئ ملګرو. مثلا زه دغه ډیزاین لګوم، دلته ټیکمار علامه باندې کلیک کوم او دا له کوچنی کوم او دغه ځای کې د نوم برخه ده دغلته به تاسو دغه کېږدئ ملګرو. چې کله مو کېښوده ملګرو دا به لږ د پاس آپشن وښیي، ویډیو اخره پورې به ورسوئ او بیا به راشئ په ایکسپورټ باندې به کلیک کړئ ملګرو د ویډیو ثبتولو لپاره. چې کله په ایکسپورټ باندې کلیک کړئ دلته به ستاسو ویډیو چې دی هغه ثبت شي ملګرو. ښه ملګرو دغه وه زموږ د نن ورځې ویډیو مختصره چې څنګه کولی شو د اختر مبارکۍ لپاره ښایسته او ډیزاینډاره ټیک ټاک جوړ کړو. نو په دغه ویډیو کې مو ټوله طریقه درته وښودله. که چېرته مو ویډیو خوښه شوې ویډیو در سره لایک کړئ او زموږ چینل ټیچ عمر سکلز در سره سبسکرایب کړئ او همدارنګه د بیل آیکن تڼۍ هم در سره کېږئ تر څو د هرې نوې ویډیو نوټیفیکیشن تر تاسو پورې در ورسیږي. نور مو په الله سپارم، د خدای په امان.